د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د پکتیا ولایتي ریاست له لوري د پکتیا په ولایت وازیخوا ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه بدي چې 14 کاله وړاندې د یو کس د وژنې په وجه رامنځته سوې وه او بیا د منطقې سپین ږیرو او مشرانو په درېمانتیا باندې داسې پرېکړه سوې وه چې د قاتل کورنۍ به د مقتول کورنۍ ته د قتل په بدل کې یوه نجلۍ ورکوي. کله چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د پکتیا ولایت ریاست ته یاده قضیه ورسېدل، په دې موضوع باندې خبر سول، نو مستقیما د وزارت په هدایت باندې د یادې قضیې د حل لپاره کمیټه وټاکل سول ترڅو موضوع وڅېړي. د څېړلو په نتیجه کې خلک دې ته ورسېدله چې دلته د نجلۍ په حق باندې تجاوز سوی دی او په ناحقه باندې د خپل ورور د جرم او د هغه د ظلم قرباني سوې ده. نو په همدې اساس پرېکړه ترسره سوله چې ښځه ازاده، حوره، عاقله، بالغه مسلمانه هېڅکله د یو چا مال نه ګرځي چې هغه یو چاته په خپله خوښه باندې ورکړي، بلکې د نکاح په انتخاب کې شریعت ښځې ته صلاحیت او حق ورکړی دی. دا د دې خپل حق دی چې د خپل راتلونکي انتخاب په خپله خوښه باندې ترسره کړي. په همدې اساس باندې پرېکړه وسوله او ښځې ته بشپړه ازادي ورکول سوله او د دوو کورنیو ترمنځ هغه سوې بدي چې د دغه ښځې د ورکولو په وجه په صلح بدله سوې وه، هغه صلح هم پر خپل حال باندې برقراره وساتل سوه. مولاي صل وسلم دائما أبدا